نن ورځ راځو نوټ پاډ ته. تیر ویډیو کې مو د فایل مینو په باره کې معلومات درکړل. اوس راځو د ایډیټ مینو په باره کې معلومات درکو. ایډیټ په خپل چشتوي ایډیټ په یو شي کې تغییر راوستل، اصلاح راوستل. او مثلا مونږ غواړو یو شي کې تغیرات راولو، نو کولی شو د ایډیټ مینو نه استفاده وکړو. ښه، په دې مینو کې تاسو ګورئ چې د زیاتو تفصیلاتو څخه تیریږو، ځکه چې مخکې مو خبرې وکړلې، د شارټ کټ په باره کې مو خبرې وکړلې، او د آلټ کی په باره کې مو خبرې وکړلې چې څنګه کولی شو د کیبورډ له لارې یو کمانډ اجرا کو، یو فایل اجرا کو. نو د هغې څخه تیریږو. راځو ایډیټ په یو شي کې تغییر راوستل. دغه په ایډیټ مینو کې دغه کمانډونه چې تاسو یې ګورئ، رنګ یې خړ دی، رنګ یې تت دی. د دې کمانډونو د دې مطلب دغه دی چې د دې په اړه موږ تاسو کوم یو کار نه دی اجرا کړی چې دغه کمانډ هغه کار بیرته واپس کی یا دغه کمانډ هغه کار اجرا کی. د دې لپاره چې موږ او تاسو دغه کمانډونه فعال کو، د دې مربوط باید موږ او تاسو یو کار تر سره کړو. مثلا لکه انډو څه معنی؟ انډو یو کار بیرته واپس کول، یو کار باندې پښیمانتیا اختیارول، یا ریورټ د لاست اکشن. څنګه کولی شو؟ مثلا ما دلته خوست ولیکه، په دې خوست لیکلو باندې پښیمانه شوم. څه کوو؟ ایډیټ مینو کې انډو شارټ کټ چې د کنټرول زیډ دغه پریس کوو، هغه خوست به څنګه شي؟ بیرته ړنګ شي، واپس بشي. دینه وروسته کټ انډو باندې انشاءالله پوه شولئ. مثلا دلته ما خوست ولیکه ایز، دغه ما هم ولیکله، خو دغه ایز ما سلیکټ کړ، ډیلیټ مې کړ، کیبورډ کې مې ډیلیټ بټن ووهه. په دې باندې پښیمانه شوم چې دغه ایز مې دا نوی ډیلیټ کړه. بیرته ځو، انډو پیدا یې کړ که نه، بیرته زیډ کنټرول زیډ انډو. یو عمل چې تا اجرا کړ هغه باندې پښیمانتیا یا ریورټ د لاست اکشن. بیرته راځو ایډیټ. کټ ولې غیر فعال دی؟ کټ په دې معنی چې د یوې ساحې نه انتخاب شوي معلومات غوڅول، پرې کول یا کټ کول. شارټ کټ یې څه ده؟ کنټرول ایکس. ولې غیر فعال دی؟ یو څه موږ او تاسو انتخاب کړي نه دي. مثلا خوست ایز آور سیټي، دغه مې ولیکه، خو زه غواړم چې آور سیټي د دې ځای نه پرېږدم او په بل ځای کې د هغې نه استفاده وکړم، بل ځای ته یې نقل کړم، بل ځای ته یوسم. اول باید دغه لیکنه موږ سلیکټ کړو چې د کومې لیکنې موږ او تاسو کټ کول غواړو. څنګه سلیکټ کولی شو؟ راځو د ماوس ښی کلیک دلته نیسو، زور کوو، چپ کلیک راځو د ماوس چپ کلیک دلته زور کوو او دغه ماوس کش کوو. کلیک به همداسې زور کړی نیسئ، کوم ځای پورې چې تاسو غواړئ معلومات کټ یا کپي کوئ، همغه ځای پورې به انتخاب کوئ. هر کله مو چې انتخاب پای ته ورسېده د ماوس کلیک به خوشي کوئ، پرېږدئ. او دغه کار تاسو د کیبورډ له لارې هم کړلی شئ. کوم ځای کې چې ودرېږئ څه به وکئ؟ شیفټ بټن به کیبورډ کې زور کوئ، پریس به یې کوئ. اینه وروسته به کیبورډ کې ایرو کیز دي، ایرو کیز څلور کی دي. لیفټ ایرو کی زور کوئ، یعنی چپ طرف ته یې سلیکټ کوو که نه، لیفټ ایرو کی به چپ طرف ایرو کی به پریس کوئ، داسې به یې وهئ یا به یې ونیسئ. او که ښي طرف کې موجود وي دلته ښي طرف ته سلیکشن کوئ، رائټ ایرو کی به څنګه کوي؟ زور کوي. او که پاس طرف پاس به زور کوي، که لاندې لاندې به زور کوي. دغه انتخاب شوي ساحه زه د دې ځای نه غواړم چې کټ کم. ایډیټ کیبورډ کې شارټ کټ څه ده؟ کنټرول جمع ایکس. کټ باندې کلیک کوو یا کیبورډ کې کنټرول جمع ایکس. دغه معلومات چې موږ دا سلیکټ کړو د دې ځای نه به کټ کړل، لاندې راځو انټر بټن وهو. دغه ځای کې موږ غواړو چې ځای په ځای کو. کټ یا کپی شوي معلومات په بل ځای کې د ځای په ځای کولو دپاره یا کېښودلو دپاره د کوم کمانډ نه ګټه اخلو؟ په ایډیټ مینو کې د پیسټ کمانډ نه ګټه اخلو. ایډیټ مینو کې د کوم کمانډ نه؟ د پیسټ کمانډ نه. شارټ کټ څه دی؟ کنټرول جمع وي. اوس دلته پیسټ کمانډ کلیک کوو
یا زر کوو هغه معلومات د پای ځای نه لرې شول پرې شول دلته مونږ ځای په ځای کړل شارټکټ چې دی کنټرول جمع وي یو ځل مو چې کټ کپي کمانډ اجرا کړ بیا زیات ځله ډېر ځله کولی شئ چې د خپلې خوښې ځای کې پیسټ کړئ تر څو چې بله عملیه تاسو نوي اجرا کړي همدغه عملیه صورت نیسي دا و کټ خو زه غواړم چې خوست د دې ځای نه خوست ایز د دې ځای نه کاپي کړم دا ځل یې کاپي کوو چې فرق یې څه شو کنټرول سی یې شارټکټ ده کاپي د دې نه یو عکس وباسه یوه کاپي وباسه او دلته یې غواړو چې ځای په ځای کوو کوم ځای کې چې ځای په ځای کوو همدلته به کلیک وکړئ وبدرېږئ راځو بیرته کاپي شوي معلومات دلته پیسټ کوو پیسټ خوست ایز سپیس ورکوو دلته یې هم غواړو کنټرول وی نه استفاده کوو کنټرول وی اما معلومات پاس هم پاتې دي او دلته هم پیسټ کړل دلته هم ځای په ځای کړل نو ویلی شو چې د کټ او کاپي په منځ کې فرق دغه دی چې کټ کمانډ چې اجرا شي د پخواني ځای نه معلومات لرې کیږي بل ځای د هغې نه استفاده کولی شئ بل ځای کې ځای په ځای کولی شئ خو کاپي پخواني ځای کې هم معلومات پاتې کیږي او په بل ځای کې هم د هغې نه استفاده کولی شئ مثلا یو کتاب د هغې نه که چېرته یوه پاڼه چیرې کړي هغه کټ شول او که د هغې نه یوه کپي وباسي هغه څنګه شوه کپي شوله انشاءالله په دې به هم پوه شوي وئ دې نه وروسته راځو ایډیټ پیسټ باندې خو پوه شولی کټ او کاپي معلومات په یوه مشخص ځای کې کېښودل مشخص ځای کې د هغې نه استفاده کول یا سریښ کول څه معنا کنټرول وي پیسټ انشاءالله په دې هم پوه شولی دې نه وروسته راځو ډیلیټ ډیلیټ معنا یې څه معلومات له منځه وړل انتخاب شوي معلومات له منځه وړل ولې غیر فعال ده ځکه چې کوم شی موږ تاسې انتخاب نه دی سلیکټ مو نه دی یو څه انتخابوو د ماوس په ذریعه سره یا د کیبورډ په ذریعه سره دغه معلومات زه غواړم د دې ځای نه لیرې کم صفایي کم ډیلیټ بټن په کیبورډ کې وهو یا ایډیټ مینو کې ډیلیټ شارټکټ چې د کیبورډ کې ډیل کیبورډ کې په یوه کمانډ په یوه تڼۍ باندې لیکل شوي ډیل یا ډیلیټ کیبورډ کې به ډیلیټ پریس کوئ یا په دې ځای باندې څنګه وکئ کلیک وکئ خو دا په یاد ولرئ چې ډیلیټ شوي معلومات تاسو انډو کولی شئ او پیسټ کولی په بل ځای کې نشئ ډیلیټ مو ووهلو پښیمانه شو چې دغه معلومات به د نوی ډیلیټ کړي څه ووهو کنټرول زیډ کیبورډ کې ووهو یا په ایډیټ مینو کې انډو کنټرول زیډ بیرته پښیمانه شو بیرته پښیمانه انشاءالله په دې هم پوه شولی دې نه وروسته راځو فایند فایند څه کار کوي مثلا که چیرته موږ او تاسو یو څه لیکنه ولرو موږ څنګه کولی شو چې یوه لیکنه کې یو خاص معلومات یا نمبر پیدا کړو څنګه کولی شو چې په یوه خاصه لیکنه کې معلومات پیدا کړو نو موږ غواړو چې په دې لیکنه کې یو څه لیکنه پیدا کړو مثلا دلته غواړو دغه لیکنه موږ لرو عبدالحکیم has a book and Fathullah has 2 books. We study English and Ahmad and they also study English. My phone number number 0 دغه
اوس موږ غواړو په دې لیکنه کې یوه خاصه لیکنه پیدا کړو. فایند معنا پیدا کول. څه وکړه ایډیټ مینو ته ځو. فایند یوه خاصه لیکنه، یوه خاص نمبر، یوه خاص لغات پیدا کول غواړو. فایند چې شی پیدا کا. موږ غواړو په دې کې یو نوم پیدا کړو. قدیر الله موږ ته پیدا کا. فایند نه یې پیدا کوي. ولې؟ ځکه چې زموږ کارسر چیرته موجود دی. که چیرته ستاسو کارسر د لیکنې د پیدا کېدو موقعیت نه لاندې وي او ستاسو سمت یعنی ډایرکشن هم لاندې طرف انتخابي نو نه شي پیدا کوله. کارسر زموږ دلته موجود دی، قدیر الله کیدای شي پاس وي، نو څه انتخابو؟ آپ ډایرکشن یې بدلو. فایند قدیر الله یې موږ ته پیدا کړ. دې نه وروسته که وغواړو څوک پیدا کړو؟ فتح الله پیدا کړو. فتح الله پیدا کړ. پاس خو نشته، لاندې ډایرکشن یې لاندې بدلو چې لاندې موجود ده او که نه. فایند فتح الله یې پیدا کړ. او که چیرته وغواړو څوک پیدا کړو؟ یو بل کمپیوټر پیدا کړو. کمپیوټر موجود ده زموږ لیکنه کې او که نه. فایند پیدا یې نه کړ، ډایرکشن یې بدلو، لاندې خو نشته. آپ یعنی پاس یې ولټوه چې پاس هم موجود ده که موجود نه دی. پیدا یې کړ. په دې شکل کولی شو چې یوه خاصه لیکنه پیدا کړو. مثلا بیرته راځو، اووه پیدا کړه موږ ته چې پیدا کوي او که نه. پیدا یې کړ، نشته، لاندې یې ولټوه چې لاندې موجود ده که نه. پیدا یې کړ. پیدا یې کړ، موږ ته یې پیدا کوي. دې نه وروسته راځو ماچ کې څه کار کوي. فایند بوک یو ځل انګلیش انتخابو. انګلیش دواړه انګلیسي انشاءالله موږ ته پیدا کوي. آپ انګلیش دا دی یو خې پیدا کړ، انګلیش دا دی بل. خو که چیرته موږ تاسو غواړو هغه انګلیسي پیدا کړو چې حروف و حالتي او رقمي کیسي او رقمي. مثلا د دغه ای غټه ده، د دې ای وړه ده، زه غواړم چې د وړې ای ولا انګلیش پیدا کړم. راځو ډاون انتخابو، د وړې ای ولا انګلیش موږ ته پیدا کړم. ماچ کې به انتخاب وي. فایند دغه یې پیدا کړه او دی پرېښودله. که چیرته وغواړو موږ تاسو د غټې ای ولا انګلیسي پیدا کړو نو کولی شو. کوم ځای کې موقعیت لرو؟ فایند پاس لاندې خو نشته، پاس یې ولټوه چې موجوده ده او که نه. انګلیش فایند پیدا یې کړ که نه. د دې نه یې صرف نظر وکړه او دغه انګلیسي موږ ته پیدا کړله. فایند څنګه؟ فایند فایند انشاءالله په دې هم پوه شولی. مثلا بیرته ځو ایډیټ فایند نیکسټ یا F3. مثلا موږ غواړو چې فایند یو خاص لغت پیدا کول، یو خاص نمبر پیدا کول، یو خاص کلمې پیدا کول. او فایند نیکسټ څه کار کوي؟ کیبورډ کې شارټکټ څه شی ده؟ F3. مثلا فایند څه شی پیدا که موږ ته؟ بوک پیدا. بوک فایند لاندې نشته، آپ ډایرکشن انتخابو. فایند یو خو پیدا شو، د دې نه خارجي کو کلوز. بیرته ځو ایډیټ مینو ته. فایند نیکسټ بل هم پیدا کړه، بل هم پیدا کړه. یا F3 کیبورډ کې وهو که چیرته موجودي موږ ته یې څنګه کوي؟ پیدا کوي. انشاءالله په دې هم پوه شولی. F3 او په وینډوز 7 کې اکثره فانکشن کې به ورسره نیسئ. اینه وروسته به F3 پریس کوئ. فایند نیکسټ یو پیدا که بل هم پیدا که. دې نه وروسته راځو ریپلیس. شارټکټ یې څه دی؟ کنټرول H. د دې په مرسته مثلا زه غواړم چې د معلومات اضافه کړم. کنټرول وي. فایند نیکسټ په هدف باندې خو پوه شولی. فایند بوک پیدا که، آپ ډایرکشن انتخابو. فایند پیدا شو. د F3 نه ګټه اخلو یا په همدغه ځای باندې بیا کلیک کوو نو موږ تاسو د F3 نه ګټه اخلو. فایند یا فایند نیکسټ یا په کیبورډ کې F3 فایند نیکسټ. فانکشن کې ورسره نیسو. اکثره وخت ځینو کیبورډونو کې فانکشن کې ته ضرورت وي، ځینو کمپیوټرونو کې، ځکه چې دغه 7 کې اکثره دغه فعال وي. فایند F3 او بل نشته. موږ دې څنګه کوي؟ پیدا کوي. فایند نیکسټ. دې نه وروسته راځو ریپلیس. ریپلیس معنا عوض کول،
تبدیلول. کچیرته یو لغت په بل لغت بدلول غواړو، کچیرته یو نوم په بل نوم بدلول غواړو، کچیرته یو نمبر په بل نمبر بدلول غواړو، نو څنګه کولی شو چې په دې فایل کې یو خاص نوم په بل نوم سره بدل کو. کچیرته همداسې مثلا زموږ لیکنه ډیره زیاته وي نو موږ څنګه کولی شو چې یو نوم په بل نوم سره بدل کو. د چې شي نه ګټه اخلو، د ریپلیس کمانډ څخه ګټه اخلو چې یو نوم په بل نوم سره بدل کو. مثلا دلته لیکنه موجوده ده، ایډیټ مینو ته ځو، ریپلیس یعنی وضع کول، یو نوم په بل نوم بدلول. د دې لپاره شارټکټ چې شي ده کنټرول جمع اچ، ریپلیس یا کنټرول جمع اچ په کیبورډ کې. ها فایند ورډ شی پیدا کا، بوک پیدا کا، ریپلیس ویت په چای بدل کا، په نوٹ بوک باندې بدل کا. فایند اول خو پیدا کا، یو خو پیدا شو، بل پیدا کا، بل نشته، او بل به هم موجود وي خو زمون کرسر دلته موجود ودو. فایند پیدا شو، بوک پیدا شو، ریپلیس بدل کا. او کچیرته ټول یو ځای بدلول غواړي، ریپلیس ال ټول په یو ځای بدل کا. چیرته چې بوک موجود وو په نوٹ بوک باندې بدل کړ. یا موږ ورته وایو چې پوسټ پیدا کا او بدلی په چا کا، په کابلی بدل کا. فایند پیدا شو، ریپلیس بل پیدا کا، بل ریپلیس ال ټول یو ځای بدل کا، ټول یو ځای. چیرته چې خوست موجود وو په کابل یې بدل کړ. ماچ کې سمانا چې کچیرته یو فایل مونږ دلته یوه لیکنه ولرو، مثلا بوک موجود ده، دلته هم بوک موجود ده، او دلته د غاټې بي والا یعنی کاپیټل بي بوک موجود ده. کنټرول اچ بوک پیدا کا، بدلی په چا کا، په نوٹ یا په پنسل بدل کا. خو هغه بوک بدل کا چې ایغه بوک بی کوچنی وي، بی وړا وي، بی سمال وي. فایند پیدای کا، ریپلیس پیدای کا، ریپلیس. او بل بوک دغه ده، ریپلیس، نور نشته. دلته هم بوک موجود ده خو د دې بي څنګه ده، غټه ده، ځکه چې موږ دلته وړې بي والا بوک لرو، کوچنی بي والا بوک لرو، سمال بي والا بوک لرو، او دلته ماچ کیس موږ انتخاب کړه ده. که دا لرې کو بیا به ټول بوک څنګه کوي پیدا کوي. ښه دا په دې هم انشاءالله پوه شولئ. اوس راځو ایډیټ ګوټو. ګوټو کمانډ د دې لپاره استعمالیږي چې موږ او تاسو په خپل فایل کې یوه خاص لاین ته لاړ شو. دا ولی غیر فعال ده؟ ځکه غیر فعال ده چې اول باید موږ تاسو د دې فعالولو لپاره فارمیټ مینو کې ورډ راب کمانډ غیر فعال کو. هر کله چې دا غیر فعال کړلو، اوس کولی شئ چې د ګوټو کمانډ څخه ګټه واخلئ. ګوټو لاړ شه یو مشخص لاین ته، کنټرول جی شارټکټ دی کیبورډ کې، ګوټو یا په کیبورډ کې کنټرول جمع جی. هر کله چې دا کنټرول جمع جی پریس کړ، لاین نمبر به ورکړي. اولنی لاین نمبر ته لاړ شه، ستاسو کرسر همغه ځای ته ځي. اولنی لاین نمبر ته لاړو، کنټرول جی. څوم ته لاړ شه، پنځم ته ستاسو کرسر پنځم لاین ته ځي، او داسې نور. په دې هم انشاءالله پوه شولئ. ګوټو شل لاین نمبر ته لاړ شه. که چېرته ستاسو په فایل کې شل لاین نمبر موجود نه وي نو نشئ کړلی چې هغه ځای ته لاړ شئ. شی موجود ده. ګوټو څوم ته لاړ شه، پنځوسم ته که موجود نه وي نشئ تللی. یې چې the line number is beyond the total number of lines. دا معنا چې تاسو لاین نمبر اضافه ده د هغې موقعیت نه، د هغې صحې نه چې تاسو دلته انتخاب کړی ده. لاین نمبر دومره نه لرئ، تاسو باید لاین نمبر کم ورکوو. اوکې، هغه لاین نمبر چې لرویشت لاین نمبر لرو، همغه لاین نمبر ته تللی شو. په دې هم انشاءالله پوه شولی. بیرته راځو، سلیکټ آل. سلیکټ آل دا معنا چې په دې فایل کې څومره لیکنه وي ټول په یو ځای انتخاب کړه، ټول سلیکټ کړه. سلیکټ آل څومره لیکنه ده ټوله سلیکټ شوله. او یا د دې سلیکټ آل شارټکټ په کیبورډ کې څه ده؟ کیبورډ کې شارټکټ کنټرول جمع ای ده، کنټرول جمع ای. او دلته هم
په ایډیټ مینو کې موجود د سلیکټ آل سره څنګه کې په دې هم ان شاء الله پوه شئ. سلیکټ آل د دې لپاره کارو چې یو ځای څومره معلومات وی ټول مونږ ته په یو ځای سلیکټ کی. دې لپاره چې دغه معلومات موږ تاسو ډیلیټ کوو یا یې کټ کوو یا یې کاپی کوو. سلیکټ آل ټول سلیکټ په کیبورډ کې ډیلیټ بٹن پریس کوو چې ټول یو ځای ختم شي او د موږ تاسو فایل صفحه شي. صفحه شو کنټرول زد بیرته انډو کوو. هینه وروسته راځو ټایم اډیټ. ټایم اډیټ کچیرته وغواړو د خپل فایل سره په یا مشخص ځای کې تاریخ او وخت هم ولګو ولیکو د ایډیټ مینو نه استفاده کوو. خو تاریخ او وخت باید ستاسو په سیستم کې مخکې برابر وي تنظیم شوی وي. ایډیټ شارټکټ چې د کیبورډ کې F15 ټایم اډیټ ان 12 بجې 14 KPM او 2012 د 15 تاریخ. شارټکټ کیبورډ کې چې د کیبورډ کې شارټکټ 5F5 خو اکثر وخت فانکشن کی ته ضرورت وي. فانکشن کی به کیبورډ کې ونیسئ Fn په لیکلی وي 5F5 دغه شارټکټ ده. دا و د ایډیټ مینو په هکله معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړل.